شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. الف لام را فرمان دی چې آیاتونه محکم دي او په تفصیل سره بیان شوی دي د یو حکیم او باخبره هستی د طرفنا چې تاسو بندگی مکوئ مگر صرف د الله. زه داغه د طرفنا تاسو ته خبردارون کې هم يم او زیر درکون کې هم يم او دا چې تاسو د خپل ربنا معافي وغواړئ او داغه طرف ته واپس راشئ نو هغه بدرلا د یوې خاص مودې پوری د ژوند خاص سامان درکړي او هر صاحب فضل تبا داغه فضل ورکړي. لیکن که تاسو مخاړوي نو زستاسو په حق کې د یوې لوی hebatnاک ورځي د عذاب نه یریګم. تاسو د ټول واپسی الله تدا او هغه هر څه کولی شي. وګوره دا خلق خپل سینې تا وਹੀ چې داغه نه پټ شي. خبردار سو وخت چې دوی خپل ځانونه په کپړو کې پټوي الله د دې پټ هم پیژني او ښکارا هم. هغه خو د هغه رازونو نه هم خبر دی کم چې په سینو کې دي. ازمکه کې ګرځیدون کې یو ژوند سره داسې نشته چې دا رزق د الله په ذمہ نوي او داغه پاکلا هغه ته دا معلوم نوي چې هغه کمزې وسی او کمزې کې سپارل کېږي. هر څه په یو صفه دفتر کې درج دي او هم هغه دي چې اسمانونه او زمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل او د دې مخ کې دغه عرش په وبو باندې وو د پاره د دې چې تاسو وازمي او وګوري چې پتا څه کې څوک بهتر عمل کوونکی دی. اوس کو چری اے نبی صلی الله علیه وسلم تو وای چې اے خلکو د مرګ نه وروسته به تاسو دوباره را پاسول کېږئ. نو منکرین فورن وای چې دا خو صفا جادوګری ده او کومګه د یوې خاص مودې پوری دا غوینه سزا ورسو کوو نو وای چې اخر سسیز دا سزا بند کړی ده. واورئ په کوم ورځ چې د هغه سزا وخت راغی نو هغه به هیڅوک په واپس کول واپس نکړي شي او هم هغه سیس به دا غوینه را چا پیر شي په کم سیس پوری چې دوی ټوکی کوي. کچری مونږه انسان ته د خپل رحمت مزور اوسکو او رستي بیا داغه نه محروم کړو نو هغه نا امید شي او ناشکری شروع کړي. او کچری د مصیبت رسیدو نه رستو ورتا مونږ د نعمت مزور اوسکو نو وای چې زما بدی ورځ خلاړې بیا هغه د خوشحالۍ نچوي او غرور شروع کړي. د دې عیب نه کو څوک پاک دي نو بس هغه خلک چې هغه صبر کوونکي دي او نیکی کوونکي دي او هم دا خلق دي چې د دوی د پاره معافي هم ده او لوی اجر هم دی. نو اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم حسنه چې کوم وਹੀ تا تکیږي ته دا غینه سسیز پرېګ دی او بیان نکړي او په دې خبره دي زړه تنګ شي چې دوی بوای په دې سړي باندې خزانه ولی نازله نشوا یا دا چې د دې سره فرښتو ولی را نغلا. تو خو بس خبردارون کې وړاندې د هر سیز نگران الله دی. آیا دی وای چې پیغمبر دا کتاب په خپل جوړ کړي دی؟ ورته وایا خدانو د دې پشان جوړ کړي شوی لس سورتونه تاسو هم جوړ کړئ او راي وړئ او د الله نه سیوا چې نور څوک ستاسو معبودان دي کو هغه د امداد لپاره راغختلی شي نو راوي غواړئ کو تاسو داوی په خدای منلو کې رښتینی یې. اوس که چری هغه معبودان ستاسو امداد لا ناراضي نو په شي چې دا د الله په علم سره نازل شوی دی او دا چې د الله نه سیوا بل حقيقي معبود نشته. نو آیا تاسو دا حق منئ؟ کم خلق چې بس د دې دنیا ژوند او د دې خایس غواړي هغه لمونګه داغوی د عملونو ټوله بدلا هم دلته ورکوو او پدې کې داغوی سره هیڅ کم نه کیږي. خو په آخرت کې د داسې خلکو د پاره د ور نه سیوا بل هیڅ نشته. هلته به معلومه شي چې څه هغوی په دنیا کې جوړ کړي وو هغه ټول برباد شو او اوس داغوی ټول کارونه باطل دي. آیا نو هغه سره چې د خپل رب د طرف نه یو واضح شهادت لرلو داغه نه رستو یو گواه هم د پروردګار د طرف نه دغه شهادت پتاید کی راغې او د مخکینه د موسی علی السلام کتاب هم د رهنما او د رحمت په تور موجود وو. آیا هغه هم د دنیا پرستو پشان د دینه انکار کولی شي؟ داسې خلک خو به په دې باندې خامخا ایمان راوړي
او د انسانانو په ډله کې چې چا د دین انکار وکړو نو داغه د پاره د واده زه ور دی نو اے پیغمبره ته د دې په حق لا پس شک کې مپړې وځه دا حق دې ستا د رب د طرف نه خو زیات خلک نه مني او د هغه سړي نه با بل غټ ظالم څوک وي چې په الله پوری دروغ وتړي داسې خلک با خپل رب ته پیش کیږي او گواهان به پری شهادت کوي چې دادی هغه خلک چې په خپل رب پوری دروغ تړلي وو واوري د الله لعنت دې په ظالمانو باندې په هغه ظالمانو باندې چې هغه د الله د لارې نه خلق منع کوي او داغه لاره کګول غواړي او د آخرت نه انکار کوي غوی پزمکه کې الله لرا عاجز کون کې نه وو او نه د الله په مقابله کې څوک ملګری وو هغه لبا اوس د چند عذاب ورکړي کیږي هغه نه د چا اورېدو شو او نه په خپل سلیدل دا هغه خلک دي چې په خپل ځانونه تاوانیان کړل او هغه هر څه ته ورک شو کم چې هغه د ځان نه جوړ کړي وو ضروري ده چې هم هغه په آخرت کې د ټولو نه زیات تاوانیان وي او هغه خلک چې ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل او د خپل رب بندگان شول نو بشکا هغه جنتیان دي او په جنت کې به همیشه اوسيږي د دې دوانو دلو مثال داسې دی چې یو سړی وی ورون او کون او بل وی لیدونکو او اوریدونکو آیا دا دوانه یو شان کې دي شي تاسو د دې مثال نه سبق نه اخلئ او هم داسې حالات وو کله چې مونږه نوح علی السلام خپل قوم ته لېږلی وو هغه وویل زه تاسو صفا خبروم چې د الله نه سوا د بل چا بندگی مکوئ کنه نو زما سره یره ده چې په تاسو باندې با یو ورځ دردناک عذاب راشي په جواب کې ورته د خپل قوم سردارانو چې هغه داغه د خبرې منلو نه انکار کړي وو وویل زمون په نظر کې خو ته د دین سیوا بل هیڅ نه یې چې بس زمون پشان یو انسان یې او مونږ وینو چې زمون په قوم کې ها خلک بے سوچا پتا پس روان شوی دي کم چې په مونږ کې رزلان وو امونګه هیڅ څه هم داسي نه وینو چې پاره کې تاسو زمون نه زیات یې بلکې مونږ خو تاسو دروغ جنان ګڼو هغه ورته وویل اے زما د قوم رونو لک سوچ خو کړئ کچری زو د خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې ولاړوم او بیا هغه په ما باندې خپل خاص رحمت هم وکړو خو هغه تاسو ته په نظر را نغې نو اخر زمونږ سره کومه ذریعہ ده چې تاسو منل نغواړئ او مونږه په زور تاسو په سرونو کې اونخلو او اے زما د قوم رونو زه په دې کار باندې تاسو نه هیڅ مال نغواړم زما اجر خو د الله په ذمہ ده او زه هغه خلک شړلې هم نشم چې زما خبره منلې ده هغه په خپل رب ته تلون کې دي لیکن زه وینم چې تاسو جهالت کوئ او اے قومه کچری زدا خلق وشلم نو د الله د گرفت نه با څوک زما بچ کول راشي ستاسو په عقل کې دومره خبره هم ناراضي او زه تاسو ته دا نه وایم چې زما سره د الله خزانه دي نه دا وایم چې زه د غیب علم لرم او نه دا دعوا کوم چې زه فرښتہ یم او دا هم نشم ویلې چې کوم خلکو ته ستاسو سترګي پسپکه قتل کوي چې هغوی لا الله هیڅ خیر ورنکړو دا غوی د نفسونو حال الله خپې جنې کزه داسي وایم نو بیا به ظالم یما اخر دا چې هغه خلکو وویل چې اے نو تا زموږ سره جګړه وکړه او ډېره جګړه دی وکړه اوس خو بس هغه عذاب راواله چې د کم نه تمونګه يروي کته رښتینی یې نو علی السلام جواب ورکړو هغه خو به الله راولي کو وغواړي او تاسو دومره طاقت نه لرئ چې هغه منع کړي اوس که چېرې تاسو څخه خېګړه کول هم غواړم نو زما خېګړه تاسو له هیڅ فائدہ نشي درکولای هر کله چې الله تاسو د گمراه کولو اراده کړی وي هم هغه تاسو رب دی او هم هغه تاسو واپس ده اے نبی صلی الله علیه وسلم آیا دا خلق وای چې دې سړي دا ټول هرڅ د خپل ځانه جوړ کړی دي دوی ته وایا کومه دا د خپل ځانه جوړ کړی وي نو په ما باندې زما د خپل جرم ذمہواری ده او کم جرم چې تاسو کوی زه داغه ذمہوار نه یم پنو علی السلام باندې وਹੀ قریشوا چې ستا په قوم کې کم خلکو چې ایمان راوړو بس هغوی ایمان راوړو اوس څوک منلو والا نشته
داغوی په کارونو باندې غم کول پرېږدا او زمون په نگرانی کې زمون د وحی مطابق یو کشته جوړول شروع کړه او ګورا کوم خلکو چې ظلم کړي دي داغوی په حق کې ماته سفارش مکوا هغوی ټول اوس ډوبېدون کې دي نو علی السلام با کشته جوړوله او داغه د قوم په سردارانو کې چې با څوک داغه په خوا تیرېدل نو په هغه پوری به ټوخي کوله هغه وویل که تاسو په مونږ پوری خندا کوئ نو مونږ هم په تاسو پوری خندا کوو ضرب تاسو ته پخپل معلومه شي چې په چا باندې هغه عذاب راځي چې هغه به رسوا کوي او چې په چا باندې هغه بلا را پریوزي چې په لری کېدو به نه لری کیږي تر دې پوری چې کله زمونږه حکم راغې او هغه تنور راو خټ کېدو نو مونږه اویل د هر قسم زناورونه یو جوړه دې کشته ته راوخې جوا او خپل د کور خلک هم سوا داغه کسانو نه چې هغه د مخ کینا خودل شوی دي پدې کې سوار کړه او هغه خلک پکې هم کېنوا چې ایمان راوړې دي او ډېر لک کسان وو چې د نو سره ایمان راوړې وو نو علی السلام ورته وویل سوار شي پدې کې خاص د الله پنوم د دې روانې دل هم دي او وزرې دل هم زما رب ډیر بخون کې او رحم کون کې دی کشته هغه خلک وړل او روانه وا او یو چپبا د غر پشان راوچته دلا د نوح علیہ السلام زوی لري په فاصله باندې وو نوح علیہ السلام ورته आवाज وکړو زویا زمون سره راسور شه د کافرانو سره مپاتې کېګا هغه ورته واپس جواب ورکړو زداده اوس یو غر ته خېجم هغه به ما د ابونه بچ کړی نوح علیہ السلام ورته وویل نن هیڅ سیز د الله د حکم نه بچ کون کې نشته بغیر د دینا چې الله پچا باندې رحم وکړي پدې کې یو چپا د دوړو په منځ کې راو چته شو او هغه هم په ډوبېدونکو خلکو کې شامل شو حکم شو ازمکی خپل ټوله وبرا کاغا او اے اسمانا وجرېګا نو ابو پزمک کې جذب شوي فیصله وکړې شو کشته په جودي غر ودرېدا او اوهل شو چې لری شو د ظالمانو قوم علی السلام خپل رب ته आवाज وکړو ویل اے ربا زما زوی زما د کور د خلکو نه دی او ستا وعده رښتینی ده او تو د ټولو حاکمانو نه لوی او بهتره حاکم یې الله ورته فرمایل اے نو هغه ستا د کور د خلکو نه دی هغه یو ناکار عمل دی نو تو ماته د هغه خبرې درخواست مکوا چې حقیقت تا ته نه معلوم زتا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د جاهلانو پشان ما جوړوا نو علی السلام زر ارز وکړو اے زما ربا زستا پناه غواړم د دې خبرینا چې زه هغه سستانه وغواړم چې داغه ماته علم نشته که تاسو معاف نکړم او رحم در باندې اونکړو نو زه به برباد شم حکم شو اے نو کوشا د غرنا زمون د طرف نه سلامتی او برکتونه دی پتا باندې او په هغه ډلو باندې کوم چې ستا سره دی او سډلی داسې هم دي چې هغوی لبا مونږه لګه مودا د ژوند سامان ورکړو بیا به ورته زمون د طرف نه دردناک عذاب وررسي اے نبی صلی الله علیه وسلم دا د غیب خبرونه دي چې مونږه تا ته وحی کوو د دې نمخ کې نتا دوی پیجندل او نستا قوم نو صبر کوا انجام هم د پرهیزګارو خلکو په حق کې دی او عادیانو ته مونږه دا غوی رور هود علی السلام الیګو هغه وویل اے زما قومه د الله بندگی کوي داغه سیوا بل خدای ستاسو نشته تاسو هسي دروغ جوړ کړی دي اے زما قومه په دې کار باندې زستاسو نه اجر نه غواړم زما اجر خو داغه چا په ذمہ دی چې زی پیدا کړی يم آیا تاسو د عقل ناسکار نه اخلئ او اے زما د قوم خلکو د خپل ربنا معافي غواړي بیا هغه ته واپس وګرځئ هغه به در باندې د اسمان دروازې پرانځي او تاسو له د موجوده طاقت د پاسه نور زیات طاقت درکړي او داسې مکوئ چې مجرمان جوړ شي او د بندګۍ نه مخ واړوي هغه ورله جواب ورکړو اے هود تا مونږ ته سرګند شهادت نه دی راوړې او ستا په وینا مونږ خپل معبودان نشو پرې خو دي او مونږه پتا باندې ایمان راوړونکي نه یو زمون خدا خیال دی چې پتا باندې زمونږ د یو معبود غضب راغلی دی هود علی السلام وویل زه د الله شهادت پیش کوم
او تاسو گواه اوسئ چې دا د الله نه سیوا نور څوک تاسو په خدای کې شریک کړی دي زه دا غینه وزار یم تاسو ټول په جمع زما خلاف په خپل کار کې هیڅ کمی مکوئ او ماته یو ذره مهلت مرا کوئ بشکا زما باور په الله باندې دا چې هغه زما رب هم دی او تاسو رب هم دی هیڅ یو جاندار داسې نشته چې داغه د تندی وختو داغه په لاس کې نوي بشکا زما رب پنه غلار باندې دی تاسو مخ اړوي نو واړوي د کم پیغام سره چې زه تاسو ته را لېګلې شوی وم هغه ما تاسو ته درسولې دی اوس به زما رب تاسو په ځای یو بل قوم راپورته کړي او تاسو به داغه هیڅ نقصان اونکړي شي یقینا زما رب په هر څه باندې نگران دی بیا چې کله زمونږ حکم راغې نو مونږه په خپل رحمت سره هودلا او هغه خلکو لا چې داغه سره ایمان راوړي وو نجات ورکړو او د یو سخت عذاب نه مو بچ کړل دا دی عادیان هغه د خپل رب د آیاتونو نه انکار وکړو داغه د رسولانو خبره اونې منله او د هر حق دشمن ظالم پیروي وکړه اخر دا چې په دې دنیا کې هم په هغه باندې لعنت راغی او د قیامت ورځ هم واوري عادیانو د خپل رب سره کفر وکړو واوري لړی وغورځولې شو عادیان داود د قوم خلق او سمودیانو ته مونږه د هغوی رور صالح اولېګو هغه ویل اے زما د قوم خلقو د الله بندگی کوي داغونه بغیر بل خدای تاسو نشته هم هغه دې چې تاسو د ځمکې نه پیدا کړی او په دې کې تاسو آباد کړی نو تاسو داغونه معافي غواړئ او هغه ته واپس راشئ بشکا چې زما رب نږدې دی او د دعاګانو جواب ورکوونکی دی هغوی اویل اے صالحا د دین مخکې ته په مونږ کې داسي سړې وې چې زمونږ درنا لوی لوی تمی کې دی آیا تمونګه د هغه معبودانو د عبادت نه من کول غواړي چې دا غوي عبادت با زمونږ پلار نکونو کولو ته چې کومي طریقې ته مونږ را بلې داغه په حق لخوا زمونږ سخت شک دی مونږه په پریشانی کې اچولیو صالح علیہ السلام اول اے زما قومه تاسو په دې خبره هم څه غور کړی دی چې کو چریزه د خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې وم او بیا هغه په ما باندې خپل رحمت هم وکړو نو د دې نرستو با د الله د گرفت نه ما څوک بچکړي کله دا هغه نافرمانی وکړم تاسو زما هیڅ پکار نشه راتلې بغیر د دینه چې ما نور زیات په نقصان کې واچوي او ای زما د قوم خلکو ګورئ دا د الله اوخه ستاسو د پاره یو نخښه ده دا د الله پزمکه کې پرېګ دی چې آزاد سریږي دې ته هیڅ موایي کنه نو څه زیات وخت به نوی تیر شوی چې په تاسو باندې با د الله عذاب راشي لیکن هغوی اوخه وجلا نو صالح علی السلام ورلا خبرداري ورکړو چې بس اوس درې ورځې په خپل کورونو کې نور اوسېږي دا داسې نه کدا چې دروغ به نه ثابتي اخر دا چې کله زمونږ د فیصله وخت راغی نو مونږه په خپل رحمت سره صالح علی السلام او هغه خلک چې داغه سره ایمان راوړي وو بچ کړل او داغه ورځي د رسوای نمو محفوظ کړل بشکا چې ستاره په اصل کې طاقتور او غالب دی پاتې شو هغه خلک چې ظلم کړي وو نو هغوی یوې سختي چغې راونیول او په خپل کلو کې په داسې شان سره به حرکت پاتې شو لکه چې هغوی هلته هډو او سیدلی نه وو واوري سمودیانو د خپل رب سره کفر وکړو واوري لری وغورځولې شو سمودیان وګورئ ابراهیم علیہ السلام ته زمونږ فرښتې د زیری سره راغلې وی ویل پتا دی سلام وی ابراهیم علیہ السلام ورله جواب ورکړو پتا سو دی هم سلام وی بیا سو وخت نو تیر شوه چې ابراهیم علیہ السلام یو ورید کړي څخه داغوی د میلمستیا د پاره راوړو خو چې دایو قتل چې داغوی لاسونه خوراک ته نه راوګديږي نو شکمن شو او پزړه کې داغوی نه ير او شوا هغوی اویل یریګه ما مون خو د لوط قوم ته را لېګلی شوی یو د ابراهیم علیہ السلام خزه هم ولاړه وا هغه چې دا واوریدل نو وی خندل بیا مونږه هغه له د اسحاق او د اسحاق نورستو د یعقوب زیره ورکړو هغه اویل هاي زما کم نصیبا زبا اوس بچی راوړم چې زه بډای شوم او دا زما خاوند هم بډا شو
دا خو ډیره عجیبه خبره ده. فرښتو ویل د الله په حکم باندې تعجب کوي. اے د ابراهیم د کور خاوندانو پتا سو باندې خو د الله رحمت او داغو برکتونه دي او یقینا چې الله د تعریف قابل دی او د لوی شان والا دی. بیا چې د ابراهیم علی السلام یرا لری شوا او د اولاد د زیرینا دا غزلو خوشاله شو نو هغه د لوط علی السلام د قوم په معاملې کې زمون سره جګړه شروع کړه. په حقیقت کې ابراهیم علی السلام ډېر صبرناک او پزړو نرم سړی وو او په هر حال کې زمونږ طرف ته رجوع کولا. اخر دا چې زمونږ فرښتو هغه ته وویل اے ابراهیم دا خبره پرېږده ستا د رب حکم شوه دی او اوس با په هغه باندې هغه عذاب ضرور راځي چې هیڅوک یې واپس کولای نشي. او کله چې زمونږ فرښتې لوط علی السلام ته ورسېده نو داغوی په ورتلو سره هغه ډېر ویریدو او زړی تنگ شو او وی ویل چې نن ډېره د مصیبت ورځ ده. د میلمنو د راتلو سره داغو د قوم خلکو به اختیاره داغو کور ته منډې کړې. د مخکې ناغوی د بد کارونو عادت وو. لوط علیہ السلام هغوی ته وویل ورونو دا زما لونه موجود دي دا ستاسو د پاره ډېری پاکیزه دي. لږ د الله نه ویریږئ او زما د میلمنو په معاملې کې ما مزلی لکوي. آیا پتا سو کې څوک خسړې نشته؟ هغوی ورله جواب ورکړو تا ته خو معلومه ده چې ستا په لونو کې زمونږه هیڅ حصہ نشته او تا ته دا هم معلومه ده چې مونږه څه غواړو. لوط علیہ السلام ورته وویل افسوس چې زما سره دومره طاقت وي چې تاسو می سیده کړی وي یا سو مضبوط سهاره وي چې داغه پنامي اغستلی وي. پس داغه ورته فرښتو ویل چې اے لوط علیہ السلام مونږ ستاسو رب را لګلی شوی فرښتې یو. دا خلق ستا هیڅ نقصان نشي کولای. بس چې شپه لګه پاتې وي نو ته د خپل بال بچ سره اوزا او ګورا پتا سو کې د څوک پشا واپس نګوري لیکن ستا خزا د در سره نزي ځکه چې پاغه باندې به هم هغه څه تیریږي کم چې با په دې خلکو تیریږي. د دوی د تباہی د پاره د سحر وخت مقرر دی. په سبا کېدو کې اوس څومره وخت پاتې دی. بیا چې کله زمونږ د فیصله وخت راغی نو مونږه هغه کله لاندې باندې کړو او پاغه باندې مو د پخښوي خټي کانی پرلی پسې را ورول چې پاغه کې هر کانه ستا د رب سره نخښوي وو او د ظالمانو نه دا سزا سلری نه ده. او مدین والو ته مونږ د هغوی رور شعیب ولېګو. هغه ویل ای زما د قوم خلکو د الله بندگی کوئ داغه نه بغیر بل خدای ستاسو نشته او پناب تول کې کمې مکوئ. نن زتاسو په ښه حالت کې وینم لیکن زیریګم چې سبا لبا پتا سو باندې داسې ورځ راشي چې داغه عذاب با تاسو ټول راګیر کړي. او اے د قوم رونو ټیک ټیک په انصاف سره پوره ناپ کوي او پوره تول کوي او خلق لا داغوی په سيزونو کې نقصان مور کوي او پزمکه کې فساد مخوروي. الله چې کم بچت درکړي هغه تاسو د پاره بهتر دی کو تاسو مؤمنان یای او بهر حال زه په تاسو باندې سو نگران نه يم. هغوی جواب ورکړو اے شعیبا آیا ستا مونږ تا ته داخی چې مونږه هغه ټول معبودان پرېږدو چې زمونږ پلار نیکونو به عبادت کولو یا دا چې مونږ ته د خپل مال کې د خپل خوخي مطابق د تصرف کولو اختیار نه وي. بستی او خيار او پنی غلار پاتې شوی سړی. شعیب علی السلام ورته وویل رونو تاسو په خپل سوچ وکړئ چې کچری زه د خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې وم او بیا هغه ماته د خپل طرف نه خیر رزق هم راکړو نو د دین وروسته به زستاسو په گمراهۍ کې او ستاسو په حرام خورۍ کې څنګه شریک شم. او زه هیڅ کله دا نه غواړم چې زه د کوم خبرونه تاسو منکم هغه دی په خپل وکړم. زه خو اصلاح کول غواړم تر څو پورې چې زما وس رسی او دا چې زه څه کول غواړم د دې ټول دارو مدار د الله په توفیق باندې دی. هم په هغه باندې ما باور وکړه او په هر معاملې کې زه داغه طرف ته رجوع کوم. او ای زما د قوم رونو زما خلاف ستاسو زد چرته دې حد تاسو اونرسوي چې اخر په تاسو باندې هم هغه عذاب راشي کم چې د نوح علی السلام یا د هود علی السلام یا د صالح علی السلام په قوم باندې راغلی وو.
او د لوط علی السلام قوم خو ستاسو نه سو زیات لري نه دی ګوره د خپل رب نه معافي غواړئ او هغه ته واپس راشئ بشکا زما رب رحم کوونکی دی او د خپل مخلوق سره مینه لري هغه جواب ورکړو اے شعیب ستا په ډیرو خبرو خو مونږ هډو پوهې ګنا او مونږ وینو چې ته په مونږ کې یو کمزورې سړی یې کوستار ولې نوې نو مونږ با په خواته ਸੰسار کړي وې ستا طاقت خو دومره نشته چې په مونږ باندې غالب شي شعیب علی السلام ورته فرمایل رونو آیا زمار ورولي په تاسو باندې د الله نه زیاته درنه ده چې تاسو ضرور ولای نه خو ويریدای او الله مو بالکل شاته وغورځو په شي چې تاسو څه کوي هغه د الله د قبضې نه بهر نه دی اے زما د قوم خلکو تاسو په خپل طریقه کار کوئ او زبا په خپل طریقه کار کوم ضرب تاسو ته معلومه شي چې په چا باندې د ذلت عذاب راځي او څوک دروغجن دی تاسو هم انتظار کوئ از هم تاسو سره انتظار کوم اخر چې کله زمونږ د فیصله وخت راغې نو مونږه په خپل رحمت سره شعیب او داغه ملګری مؤمنان بچ کړل او کوم خلکو چې ظلم کړي وو هغه یوې سخت چغي داسې راونیول چې هغه په خپلو کلو کې به حرکت پراتو پاتې شو لکه چې هغه حالت هډو اوسېدلی نه وو واوري مدین والهم لري غرزول شو لکه څنګه چې سمودیان غرزول شوی وو او موسی علی السلام مونږ د خپل نقو سره او د سرګن سند سره فرعون او داغه د سلطنت وزیرانو ته ولېګو ولی داغه د سلطنت خلکو د فرعون د حکم پیروي وکړه حالکه د فرعون حکم په حق نه وو د قیامت په ورځ به هغه د خپل قوم نه مخکوي او په خپل مشرۍ کې به هغه دوزخ ته بوزي دا څومره خراب ځای دی د ورتلو چې څوک ور ورسي او په دې خلکو باندې په دې دنیا کې هم لعنت دی او د قیامت په ورځ به پرې هم وي دا څومره خراب بدله ده چې چاته میلاو شي اے نبی صلی الله علیه وسلم دا د یو څو کلو خبرونه دي چې مونږ یې تاسو اورو په دې کې ځینې اوس هم ولاړ دي او د ځینو فصل ریبل شوی دی مونږ په هغه باندې ظلم ونکړو هغه په خپل ځان باندې ظلم وکړو او کله چې د الله حکم راغی نو دا غوي خپل هغه معبودان چې هغه الله پرې خودلې وو او هغه ته आवाजونه کول دا غوي هیڅ په کار را نغلل او هغه د هلاکت او د بربادۍ نه سیوا هغه له هیڅ فائدہ ور نکړه او ستا رب چې یو ظالم کله راونیسی نو بیا داغ رانیول هم دغه سوي په حقیقت کې داغ نیول ډیر سخت او دردناک وي حقیقت دا دی چې پدې کې یو نخدا د هر هغه سړي د پاره چې هغه د اخرت د عذاب نه یره کوي هغه به یو ورځوي چې ټول خلک به پکې جمع وي او بیا چې سکیږي هغه به په دغه ورځ د ټول په مخ کې وي مونږ د دې پر واستلو کې زیات تاخير نکوو بس یوا د شمار موده د دې لپاره مقرر ده کله چې هغه راشي نو د هیڅ با د خبرو کولو طاقت نوي بغیر د دینا چې د الله په اجازه سره سو ارز وکړي بیا به خلک په دغه ورځ بدبخت وي او سنیک بخته چې کم بدبخت وي هغه به دوزخ ته ځي او هلته به د سخت ګرمۍ او تندې د لاسه هغه سخت سا اخلي او خرشيږي با او په دې حالت کې به هغه همیشه وي تر څو پوری چیز مکا او اسمان ولاړ وي بغیر د دینا چې ستارب سبل سو غواړي بشکا ستارب پوره اختیار لري چې څه غواړي هغه کوي پاتې شو هغه خلک چې نیک بخت وي نو هغه به جنت ته ځي او هلته به همیشه اوسي تر څو پوری چیز مکا او اسمان قائم وي بغیر د دینا چې ستارب سبل سو غواړي داسې بخشش به ورته میلاو شي چې هیڅ کله به نه ختميږي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغه معبودانو د طرف نه پس شک کې مپرې وځه د کوم معبودانو چې دا خلک عبادت کوي دوی خو بس د رندو پشان په هغه طریقه عبادت کوي په کومه طریقه چې مخکې د دوی پلار نیکونو کوو او مونږ به دوی تخپل حساب پوره ور کوو بغیر د دینا چې پاغي کې با څه کمی وي مونږ د دین مخ کې موسی علی السلام له هم کتاب ورکړی دی او داغه په باره کې هم اختلاف شوی وو لکه څنګه چې تا ته کتاب درکړی شوی دی او داغه په باره کې اختلاف کیږي
کچری ستا د رب د طرفنا یو خبره مخکی فیصله شوی نه و نو د دې اختلاف کوونکو په میز کې با په خوا فیصله شوی و دا حقیقت دی چې دا خلک د دې د طرفنا په شک او پریشانی کې پراته دي او دا هم حقیقت دی چې ستا رب دوی له دوی د عملونو پوره بدل ورکوي بشکا چې هغه د دوی د کارونو نه خبردار دی نو اے نبی صلی الله علیه وسلم تو او ستا هغه ملګری چې د کفر او بغاوت نه ایمان او طاعت ته واپس شوی دي ټیک په نیغه لار باندې مضبوط اوسئ لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی او د بندګۍ د حد نه ماوړی چې تاسو کوی په هغه باندې تاسو د رب نظر دی د ظالمانو ته یو ذره ممایله کیږي کنه نو د دوزخ په ګیره کې براشي او تاسو تبا هیڅوک داسي ولی او سرپرست میلاو نشي چې تاسو د الله نه بچ کړئ شي او د هیڅ زینبا درته امداد نه در رسی او ګورا منځ قائم کړه د ورځې په دوانو سرونو کې او په هغه وخت کې چې لګش پته رشي په حقیقت کې نیکیانی بدی لري کوي دا یو نصیحت ده د هغه خلکو لپاره چې هغوی الله یاد لري او صبر کوا الله د نیکانو خلکو اجر هیڅ کله نه ضایع کوي بیا ولی په هغه قومونو کې کم چې ستاسو نه مخکې تیر شوی دي داسې د خیر خاوندان پاتې نشو چې خلک په ځمکه کې د فساد راپورته کولو نه منع کوله داسې خلک کوو هم ډېر کم وو چې مونږه دغه قومونو نه بچ کړی وو کنه نو ظالمان خلک خو په هغه مزو پسې ورپسې شو لکم سامان چې ورلا فراخه ورکړي شوی وو او هغوی مجرمان پاتې شو ستا رب داسې نه دی چې کلی په ناحق تبا کوي په دا حال کې چې داغه اوسیدونکو اصلاح کوونکی وي بشکا کستا رب غختله نو ټول انسانانی یو ډله جوړولې شو لیکن اوس خو هغوی په مختلفو طریقو باندې زی او د بیلاری کېدو نه با صرف هغه خلک بچ کیږي چې په چا باندې ستا د رب رحمت دی او هم د دې خپل خوخي کولو او د خپل اختیار کولو د پاره خو هغه دو پیدا کړی وو او ستا د رب هغه خبره پوره شو کوم چې هو کړی و چې زبا دوزخ د پیریانو او انسانانو ټولونه ډکوم او اے نبی صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبرانو قصې چې مونږ ته اورو دا هغه سيزونه دي چې د دې په ذریعہ مونږ ستاسو زړه مضبوطو پدې کې تا د حقیقت علم میلاو شو او ایمان والو ته نصیحت او بیداری نصیب شو پاتې شو هغه خلک چې ایمان نه راوړي نو هغه ته وایا چې تاسو په خپل طریقه کار کوئ او مونږ به په خپل طریقه کار کوو تاسو هم د انجام انتظار کوئ او مونږ به هم په انتظار یو په اسمانونو او پزمکه کې چې سپټ دي هغه ټول د الله د قدرت په قبضه کې دي او ټول معاملې هغه ته واپس کیږي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغه بندگی کوا او په هغه باندې باور ساته سچ تاسو کوی ستارب داغه نه خبره نه دی